برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس پانګوالو سره د برېښنا انرژۍ اړوند پروژو په اړه ناسته وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د خصوصي سکتور اړوند پانګوالو یو شمېر استازو سره وکتل او د هغوی غوښتنې او وړاندیزونه یې واوریدل. تفاهمنامه حمایوی سه جانبه پروژه بند برق کجکی به امضا رسید. تفاهمنامه حمایوی سه جانبه فيما بين دکتر عبدالباري عمر رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت، دکتر شاکر جلالی رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان و براک انسال رئیس شرکت تولیدی انرژی کجکی به امضا رسید. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایی رئیس د چک او سلواکیا هیوادونو کمپنۍ مسؤلینو سره د پانګونې په اړه ناسته وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایی رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د چک او سلواکیا هیوادونو دوه خصوصي کمپنۍ مسؤلینو مارین میهالیک او ډیویډ ویټیک سره افغانستان کې د برېښنا انرژۍ پانګونې په اړه خبرې وکړي او ټولو شته امکاناتو او اسانتیاو په اړه معلومات ورکړل. نشست با مسئولین کمپانی باید پاور و صحبت درباره توسعه تولید پروژه برق. دکتر عبدالباري عمر رئیس عمومی د افغانستان برېښنا شرکت در دفتر کار خویش با علی قاسمی رئیس اجرایی کمپانی باید پاور دیدار نمود و تاکید نمود که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های انرژی همکاری نماید. دکتر عبدالباري عمر در مورد فرصت‌های تولید انرژی برق و علاقمندی تجاران ملی و بین المللی هم معلومات ارائه نمود.